د لمانځه الفاظ او د لمانځه سنتونه، واجبات، طریقه د ادایه او ترجمه یې. دوستانو په همدې هکله باندې د یوه ویډیو در سره شریکوم. ډېرو ملګرو غوښتې وه در سره محفوظه یې کړې او نورو دوستانو ته یې هم ولېږئ. الله پاک جل شانه دې وکړي چې د هغه چا چې لمونځ یې په صحیح توګه باندې نه یې زده چې د نفع او فایدې وړ ورته وګرځېږي. په دې باندې ځان پوه کړئ ملګرو او دوستانو چې په عباداتو کې د لمانځه مهم او افضل ترینه او چې پر تا باندې ژر لازمېدونکی دی او ډېر حق یې دی هغه د لمانځه بالا عبادت نشته. نه حج تی بالا دی، نه روژه تی بالا ده، هیڅ هم نه دي تر بالا. یو اقرار د بندګۍ دی چې الله ته مې ربې زه د بنده یم. یو اظهار د بندګۍ دی چې ته دا ښکاره کړي چې ته د خدای بنده یې که نه هغه پر لمانځه باندې کېږي. څومره مقام چې لمانځه ته حاصل دی یو عبادت هم نه دی حاصل. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین چې به په خپل دور د خلافت کې کم ځای ته تللی، شام ته به تللی، که به په مدینه منوره کې چېرته صحابو سره یې لیدل کاته به کول، د ټولو نه اول مهم حکم د ده د لمانځه و چې ای زما امیرانو، زما مقرر سو خلکو د لمانځه ښه خیال ساتئ. که به خط چاته لیکئ، که به اتلي هلته به چا نصیحت ځینې غوښتي د لمانځه نصیحت و بیان به ورته کوئ. ورته ویل به چې که چېرته لمونځ مو سم کړئ نو زما امید دی چې کومه ډیوټي او کار ماته ته سپارلی دی چې هغه به م په سمه توګه ادا کړي، او که دې لمونځ ولاړئ خوند به دې ګډوډ نور بیا ته څه کارونه په سمه توګه ادا کړي. عزیزانو له دې وجې که لمونځ د یو چا دا خراب سلو په دې دې پوه سي چې خسره دنیا والآخره. خدای دې په موږ رحم وکړي. لمونځ یې زده کړئ. راځئ اول دا درته ښیم د لمانځه رکعتونه. له دې نه مخکې اودس ډېر اسانه دی. اودس د لمانځه لپاره کلي ده. اودس دا 4 فرض لري: د مخ مینځل، ټول مخ، د لاسونو مینځل در څنګلو پورې، لا 3 ګوتې نور هم پکښې څنګلې څاخوت داخل، د سر مس او د پښو مینځل. اودس پر سنت طریقه باندې کول هم ډېر اسانه دی. پر لوړ ځای به انسان مخامخ قبلې ته کښېني که چېرته یې وس رسېدي. که داسې نه و نو خیر دی، پروا نه کوي. که شادي قبلې ته یې که دی راسته یا چې په بغل قبلې ته یا پروا نه کوي، باک نه لري. پر لوړ ځای کښېنه چې دا اوبه پر تا باندې واپس نه راځي. په بسم الله سره بسم الله دا اوداسه اوله دعا ده. په بسم الله الرحمن الرحیم سره خپل اودس شروع کړه. اول د ټولو نه مخکې مسواک ووه. که مسواک نه و در سره د شهادت ګوته په غاښو باندې ووه. چې کله دې بسم الله وویله مسواک دې هم ووایه یا د شهادت ګوته دې په غاښو باندې وګرځوله. وروسته خپله خوله ومینځه 3 واره، بیا خپله پزه ومینځه 3 واره، سوڼې یې کټه کړه. د دې نه وروسته بیا خپل لاسونه دې د ټولو څه مخکې اول لاسونه وینځل کېږي چې مسواک دې لا نه یې وهلی. مسواک دې ووایي، خوله دې ومینځه، پزه دې پسې ومینځله، خپل مخ ومینځه 3 واره. د هغه نه وروسته بیا لاسونه هر لاس 3 واره ومینځه. نه 3 واره زیات نه، نه 3 واره کم، ډېر اوبه مه توه. پر مخ یې کلکې مه وهه چې نورو انسانانو ته هم اوبه وپاشل سي، کپړې دې په نودې سي لکه کښېنئ. ښه په ادب، په سلیقه، په صحیح ترتیب باندې. بیا د هغه نه وروسته خپل د سر مسه وکړله، داسې د سر مسه چې د سر ټول پکښې یوځي. د هغه نه وروسته پښې 3 واره خپلې پښې ومینځه. په دا اوداسه په مابینځ کې دغه دعا وایه: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارک لي في رزق. کله چې دې اودس ختم کړي 2 کلمه وایه: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. صحیح دی. دغه د 2 کلمه شهادت فضیلتونه د دې ډېر دي. یو فضیلت یې دا دی چې په صحیح طریقه سړی اودس تازه کړي او دارنګه د کلمه شهادت وایي. حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین فرمایي چې الله پاک به دې سړي ته د جنت 8 دروازې خلاصې کړي، پرانیزي به. تقی صاحب لیکلی دی چې 3 دعاګانې په صحیح احادیثو کې د نبی کریم علیه السلام نه ثابتې دي په اوداسه کې. یوه اوله دعا بسم الله
وایي چې بسم الله څوک وایي الله پاک باطن هم ورسره صفا کړي. ظاهر خوا دې په دا اوبو باندې صفا کړي، الله باطن هم د حسد و د بغض و د مردارو خواهشاتو د دې کیسو صفا کړي. بسم الله دا برکت. او ابو هريره ته نبی کریم علیه السلام فرمایي ای ابو هريره کله چې ته اوداسه ته کښېنستې بسم الله وایه، در څو چې ته په اوداسه باندې مصروفه یې لګیا یا اخته یې تا ته به فرشتې په عملنامه کې نیکیانې لیکي. کله چې ته بیا د بې دماغ په خپلې کوروالا سره یوځای کېږي نو هم بسم الله وایه. کوم اولاد چې تعالی الله پاک درکړي د هغو د ساګانو په څېر به الله پاک ستا په عملنامه کې د اوله ټکه تا ته ثواب درکوي، او دا اولاد به د شیطان څخه محفوظ. او در څو پرې چې دی غسل نه کړي الله پاک ستا په عملنامه کې فرشتې نیکي لیکي. کله چې کښتۍ ته خیږي هم بسم الله وایه. بسم الله دا برکتونه دي. در څو پرې چې ته د کښتۍ څه نه راشوه سوی در هغه ټیم پورې به فرشتې ستا په عملنامه کې نیکیانې لیکي. او ای ابو هريره چې پر دابه باندې په اوس وخت کې پر سورلي باندې سپرېږي، په وخت کې اوښان و آسان و نور حیوانان بودګان، اوس وخت کې سایکل دی، موټرسایکل دی، موټر دی، جاز دی. نو کله چې ته په دې کې خېږې بسم الله وایه، در څو چې نه راکښته سوی، در څو چې پر هر قدم به الله پاک ته ته یوه نیکي درکوي. رسول الله مبارک فرمایي هر هغه کار چې هغه جایز او سم کاري صحیح کاري چې هغه په بسم الله نسي شروع، په هغه کې به برکت نه وي، هغه به بې برکت وي. په دې وجه بسم الله ویل د هر ښه کاري مستحب ده. نو د اوداسه یو سنت عمل دی او د سر دعا ده. له هغه نه وروسته ته قصه وایي دوهمه دعا د اوداسه دا ده اللهم اغفر لي ذنبي، ای الله ما ته زما ګناهونه راوبخښه. علما فرمایي دا ما خپله تجربه کړې ده عزیزانو. په اوداسه کې دعا دی کملیږي لکه سړی چې په یو ډېر ښه ځای دعا کوي، تجربه کړې ده انسان ته. اوداسه کې نور دعاګانې هم غوښتی سي، پښتو خو جایز دعا به غواړي. د دې دعا عجیبه معنا ده ای الله زما ګناهونه ما ته وبخښي او بارک لی فی رزقي، ماله زما په رزق کې برکت راواچوي او وسع لی فی داري، الله زما کوره پراخ کړي. دا درې سره د ژوند دغه بنیادي ضرورتونه دي. بهرحال درېیمه دعا دومه کلمه ولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا درې دعا په اوداسه کې وایست نو به هم په سنتو باندې عمل وسي او هم به دغه رنګ اوداس هم به د دې دعا او فضیلتونو برکتونه درته حاصل سي. کله چې مې اودس وکړي د هغه نه وروسته که دې اودس سم ونه کړي دلته په لمانځه کې دا نقصان پیښیږي چې بیا به وسوسې ګډوډ فکر یو ځای تللی دي. دلته په لمانځه کې ولاړ هلته به دې ملیانې ګرده خوړلي، مثال ټماټر به دې خوړلي، وریجې به دې خوړلي، کور ته به په خوراک اخته یا په کاروبار په شمار اخته، ډالر څو شو، وټه څو شو، سی به ما نه کیسو به اخته. علما وایي ته به اول غسل سم کوې، اودس به سم کوې، پاکي دې سمه وکړله بیا به راسې په اخلاص به ودرېږي. اعوذ بالله به مخکې د اوداسه څه د لمانځه څه ووایه شیطان ته څه دپس. دوستانو کله چې تاسو لمونځ شروع کوئ د لمانځه رکعتونه به ته یې پېژنئ. اول یو سړی ولو د دغه په ټیم کې راغلی و دغه مسجد له تو ظاهر شاه په ټیم کې خلک یادي د څه ټیم په خلک باره خلکو څه پوښتنه کړې وه چې د لمانځه څو رکعتونه دي. یو سړي ورته ویلي وه چې د سهار لمونځ 20 رکعته دي، بس هغه یې کشف کړی. کور ته چې راغلې ښځې پوښتنه ځینې وکړله چې ولې یې ووهلې؟ ما ورته راته ویل چې پر دې وولم چې ما ورته ویل ده راته ویل چې لمونځ څو رکعته دي؟ د سهار ما 20 رکعته دي. ولی د خدای بنده خدای به دې ورته ویلي ولی چې د سهار لمونځ 4 رکعت دی، اول 2 سنت دي ورپسې 2 فرض دي. هغه ورته ویل ته هم کور ته ناست یې په شینه خبره، خدای دې هدایت درته وکړي، خدای دې پوه کړه په شینه خبر چې د سیر څو برخې دي. د خدای بندګۍ زه په 20 رکعته نه پرېښولم، دغه حال یې کوي، پښې را وپړسولې، پر چپلکو پر بوټو یې پښې راغټې کړلې. نو ما یې په 4 رکعته زه پرېښولم چې ما ورته ویلي وی چې دا د سهار لمونځ 200 رکعته دي، کېدای شي پرېښولی وی که نه. د سهار لمونځ ورونو 4 رکعته دي، 2 دانې اول سنت دی، بیا ورپسې 2 فرض دي. که سنت اول د چا څه پاته سوله وی نه کړل بیا ورپسې د لمر راختلو پورې نه کېږي. د لمر راختلو څه بیا د زوال د ټیمه پرې کولی شي اشراق په څاشت کې چې کله د ماپښین وخت داخل سو بیا نه کېږي. د ماپښین لمونځ دی هغه 10 رکعت هم دی 12 هم دی. دا څنګه کیسه ده؟ 10 رکعته داسې دی اول 4 سنت ادا کیږي د فرض څخه مخکې، بیا ورپسې 4 فرض کیږي، بیا ورپسې 2 رکعته 4 دی 8 2 دنې یو 2 ښځې وې په حساب نه پوهېدې، نو یوه چرګه خرڅي یا بله یې زنانه سي.
هغه ورته وایي که چېرته په 800 روپۍ راکوې نو زه یې درڅه غواړم، که نه یې په 500 ګرانه ده. بل ورته وایي چې یا که یې په 500 روپۍ غواړې په 500 روپۍ غواړې درکوم یې، که نه یې په 800 ارزانه ده. د یوې له سر نه په خلاصېدي چې دا څه وایي. دغه رقم حسابونه یې زده کوي د خدای بندګانو. نو 12 رکعاته اول 4 چې سنت سول، 4 فرض دا یې 8، 2 رکعاته ورپسې وروسته د ماپښین د لمانځه سنت کېږي. دا یې څو؟ دا یې 10، دا یې 5 و 8، دا یې 10 رکعاته سولو. چې دا 10 رکعاته سولو نو بیا ورپسې 2 نفل کېږي. دا ځکه 12 رکعاته بعضې علما وایي 12 رکعاته ماپښین لمونځ دی، خو دا نفل دی نه دي چې پر تا لازم دی، د غاړې په بندېږي. که د طبیعت برابر وي، که د خدای د رضا لپاره کوي، نو نه دي کول، مې کوه، در باندې لازم نه دي، نه یې پرېښول څه ګناه لري. د مازدیګر لمونځ دا 4 رکعاته دی، بعضې علما وایي 8 رکعاته دی. دا بیا څه وایي؟ او 4 رکعاته دا دی 4 سره سنت کېږي، خو د بخښنه غواړم 4 سره فرض کېږي. او 8 رکعاته بیا څنګه دی؟ دلته د مازدیګر د لمانځه څخه مخکې 4 رکعاته سنت زواید ورته وایي، بعضې خلک نفل ورته وایي، نفل لمونځ دی. نو دغه نفل ورسره شمارلی دي 4 رکعاته. پر دې باندې نبی کریم علیه السلام ډېر زیات فضیلت بیان کړی دي. نو دا 4 رکعاته چې ورسره یوځای کېده، خو 8 رکعاته سو. به هر حال 4 رکعاته فرض دی. مازدیګر لمونځ د ماښام لمونځ چې دی هغه بعضې علما فرمایي دا 5 رکعاته دی، بعضې علما وایي 9 رکعاته دی. هغه څنګه و؟ بیا څنګه دی؟ اول 3 فرض، بیا 2 سنت، بیا 2 نفل. نفل طیب لمونځو کې کوي که نه کوي؟ د نفلو میموري کارډ اوس ډېر خلکو ځینې کښلی دی، هغه ولاکه خلک فرضي لمونځ اوس په سمه توګه نه کوي، باید سره ولړي. د ماخستن لمونځ 19 رکعاته دی. دا مې څنګه کیسه ده؟ د ماخستن لمونځ چې دی هغه 9 رکعاته دی. 19 څنګه دی؟ اول 4 سنت دی، اول 4 سنت ته یې مخکې کوي، یا انا بس ګل خان دی ورته کښېنو. دا غیر مؤکده دی، که دې په وسه پوره ووایې که دې په وسه نه پوره مې کوه. بیا 4 رکعاته فرض دی، موږ یې د دغه ځای څه ورشمارو. 4 رکعاته فرض دا په امام پسې کېږي، بیا 2 سنت دی، بیا 2 نفل دی. د 2 سنتو څخه بیا 2 نفل دی، که دې کول که دې نه کولی، وروسته بیا 3 ویتر دی. نو که څنګه چې دا موږ ته یې کوو 4 فرض 2 سنت 3 ویتر، هغه چې په سم شکل دې کړی وای نو بیا دې هم کور ودان. دا لمونځ بیا 9 رکعاته دی. او که چېرته دی کوي چې د 2 رکعاته سنتو څخه وروسته 2 رکعاته نفل وکړي او مخکې 4 رکعاته سنت زواید د ماخستن د لمانځه څخه مخکې، نو دا بیا 19 رکعاته شو. ځه خیر راځي د لمانځه الفاظ درته ښیم. الله پاک جل شانه دې وکړي چې ته یې په پوه سوي یاست. د جمعې لمونځ څو رکعاته دی؟ د جمعې لمونځ خو نو د ډېرو خلکو څه درته وایم زده یي. د جمعې لمونځ چې دی هغه 12 رکعاته دی. 14 رکعاته هم کېږي، 12 هم کېږي. 12 څنګه دی؟ اول 4 رکعاته سنت، بیا 2 رکعاته فرض په امام پسې. که د چا د امام سره د جمعې لمونځ ونه کړي، یوازې کور ته د جمعې لمونځ نه کېږي، بیا به د ماپښین لمونځ کوي. بیا د جمعې لمونځ 2 رکعاته فرض چې د امام سره وکړل، 2 ورپسې 4 رکعاته فرض دی، بیا ورپسې 2 رکعاته، نو دا یې 12 رکعاته. په اخر کې 2 رکعاته سنت، بخښنه غواړم نفل، که دې په وسه پوره ووایې که نیمه یې کوه، دا 14 رکعاته. اذان خو مو زده یي، اذان درته وښیم. اذان زده کړئ د خدای نیکبختانو. بیا چې کوم په سارا باندې څوک مسافر کېږي، موټران چلېږي، وران کېږي، څوک مثال شپنتیا کوي، څوک په سارا کې کښت کرونده کوي، خپل اذان کوي، بیا لمونځ کوي. ثوابونه دي ثوابونه. راځئ د لمانځه څه به شروع کړو. اول چې دی هغه الله اکبر دی. اول نیت د لمانځه لپاره نیت فرض دی. که مې نیت ونه کړی او دغسې هسې لکه عادت هېڅ نیت مې نه وي، بس نیت یې دغه دی چې ته جومات له رالې، نیت یې دغه دی چې ته اودس وکړې، بس نیت یې دلته صحیح دی، کافي شو. خو که یو سړی هسې پر ودرېدی، هېڅ غرض یې هم نه و، علما فرمایي لمونځ یې نقصانېدی. ولې؟ نیت فرض دی او ته هېڅ مې ولاړې پورته کښته کېږي. دا خو دې نسوار یا سګرټ ځینې جوړ کړه د لمانځه څه، هېڅ قصد نه لري چې ته د لمونځ چې دپاره کوې د خدای د رضا نیت پکې وکړه، ښه په اخلاص ودرېږه که نه. اول نیت ډېر اسانه دی. نیت اصل کې د زړه قصد و ارادې ته وایي. ته چې څه کوې؟ اوس زه ولاړ یم لمونځ کوم، دغه نیت یا 2 رکعاته د سهار کوم، بس دغه دې د سهار د سنتو نیت سلو، دغه دې ورپسې 2 بیا دې نیت دی چې 2 رکعاته فرض وکړې، دغه دې په نیت ډېرې کیسې د نیت څخه مه جوړوئ. یو سړی وي نیت کوم نیت کوم نیت کوم نیت کوم نیت کوم نیت کوم، زموږ لمونځ یې لاره خراب کړي.
هلکه نو چې نیت کوي خو ویې که نو بس پر څنګ د سره ودرېږي نیت کوم نیت کوم نیت کوم نیت کوم نه پرېږدم خو ویې که یاره څنګه کیسه ده نه. نو دوستانو بعضې خلک داسې پکې خراب سوي چې بالکل هغه غریبانو څه رکعتونه پکې تیر سي خو د نیت ونه سي. د څه کیسه جوړه کړې ده. اول چې دی الله اکبر دی په لمانځه کې دغه الله اکبر ورونو فرض دی، فرض عین دی، فرض عین فرض عین که دې ونه کړی لمونځ دې نه صحیح کېږي. په لمانځه کې ډېر الله اکبرونه دي، دغه اول الله اکبر فرض دی، څرغم پې خلاص و الله اکبر فرض دی. له دې نه وروسته د الله اکبر معنا څه شته؟ الله له ټولو نه لوی دی بېشکه، د الله لویي بیانوي. الله اکبر اول الله اکبر دې ته تکبیر تحریمه وایي او دا الله اکبر په لمانځه کې فرض دی. له دې الله اکبر څخه وروسته لاسونه به درنامه لاندې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک ونیسئ. چې کله مې لاسونه ونیول لاندې، دا لاسونه لاندې نیول سنت عمل دی. له هغه نه وروسته به سبحانه ووایاست، دې ته ثنا هم وایي. سبحانه هم سنت عمل دی لوستلې په اول رکعت کې، بیا په نور رکعتو کې نسته. د سبحان الفاظ دا دي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک. زه به دا معنا اوس نه درته یم ځکه چې دلته میسج ته چې ګورم وږد سو، بیا مې ډېرې غواړي، بیا هر څوک نسي راړولی، معنا به بل ورځ درته ښیم. له دې نه وروسته اعوذ بالله دې ته تعوذ هم وایي. په اول رکعت کې د سبحان څخه وروسته سنت د وینایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. که چېرته په لمانځه کې سنت پاته سي نو لمونځ نه په خرابېږي، که فرضي که نفلي که واجب لمونځ خو سي په قصد د دې سنتو پرېښول، که په خطا کې پاته سلو هېڅ باک نه لري، که په قصد دې پرېښول ثواب یې کمیږي. له دې نه وروسته تسمیه بسم الله ته وایي. بسم الله ویل سنت دي ورونو، که هر څنګه لمونځ کوي. که په امام سي ولاړ واست نو چې امام قرأت شروع کی تاسو که چېرته او سبحانه ویلی وله بس نور به چوپ ودرېږئ، که مې سبحانه هم نیمه ویلې و بس پر هغه ځای به پرېږدئ، ځکه د امام قرأت وی اورېدل واجب دی، هغه ته به غوږ ونیسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. له دې نه وروسته الحمدلله. الحمدلله په هر رکعت کې واجب د وینایه، خو چې په امام سي ولاړ یې نه بیا وایه الحمد لله رب العالمین. الحمدلله سمې زده کوي. بعضې کسان دی وایي الحمدو. الحمدو کې معنا ډېره غلطېږي، ډېر توري دي چې معنا یې بیا غلطېږي. د خدای نیکبختانو داسې وایاست الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدلله په لمانځه کې ویل واجب ده. که ته ځان لرې لمونځ کوي یا امام لمونځ ورکوي الحمدلله یې نه ولوستله واجب پاته شو. که په قصده چا واجب پرېښوي لمونځ یې فاسد دی، بیا به راګرځي، او که چېرته په خطا کې پاته شو سجده سهو به په پای کې وکړي لمونځ یې بالکل صحیح دی، هېڅ ثواب یې لا هم نه کمیږي. الله د دې دوو سجدو ثواب زیات الله پاک انسان ته ورکوي. خدای بندګانو بعض دی خدای بندګانې په ټول عمر کې دی په لمانځه کې نه خطا وځي، دی په خبر لا نه څو رکعات مې وکړل که نه. امین د دې څه وروسته ویل کېږي. که امام پسې ولاړ یاست که یوازې ولاړ یاست امین به تاسو وایاست. امین ویل سنت دي، سنت 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 په لمانځه کې. له دې نه وروسته به تاسو صورت پسې یو ځای کوي. زه تاسو ته لنډ صورت صورت کوثر وایم. په صورتو کې به دومره خیال ساتئ د الله صورت صورت الفیل علم ترقي صورت نه راواخله راځه راځه تر ورناسه پورې د الله صورت خو باید کم سے کم هر چاته یادي. په صورتو کې به د قرآن د ترتیب خیال خامخا ساتي، دا واجب دی، دا د ترتیب خیال یې ساتل. هغه داسې اول چې د صورت الفیل ووایي ورپسې به صورت قریش ووایه. که تا صورت قریش نه وایي یا دې نه وایي زده
نو 2 سورته په لمانځه کې په یا مابینځ کې پرېږدي، دا کم سے کم سي زیات کې د پرېښول هغه ستا کار دی، 2 به خامخا بیا پرېږدي. یعنی سورة القریش دی نه وایي نو سورة ماعون مه وایه، سورة کوثر ووایه، نعطیناک الکوثر چې په مابینځ کې 2 سورته پاته سي. سر خو دې په خلاص ولو په دغه خبرو. نو یا داسې که دې دا خوا څه که دې زیات سورتونه پرېښول لکه 3 دې پرېښول 4 دې پرېښول قل الله شریف دې پسې ویل هم بالکل صحیح دي. ستر خو په خلاص په دې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. په ډکو رکعاتو کې د دې سورتو د الحمدلله سره یو ځای کول، د سورت الحمدلله سره یو ځای کول یعنی ورسره ویل واجب دي. که دې پرېښول الحمدلله دې ویل او زه ولاړل نو ته به سجده سهو وکړې، که په خطا کې داسې ول وروسته په لمانځه کې شاته مه راګرځه چې بیا برته راپورته سي. سر خو په خلاص ولو. له دې نه وروسته التحیات د یعنی اوس یو رکعت پوره سو، بل شی پاته دی. تا چې سورتونه وویل نو خو ته راپورته کېږي رکوع ته، د رکوع څخه راپورته کېږي، رکوع ته ځې الله اکبر ووایه. نور ټول الله اکبرونه د اول الله اکبر څخه وروسته سنت دي په لمانځه کې. که په ولاړېږې په کښېنې که په هر څه کوې، دا رکوع ته چې ولاړې سبحان ربي العظیم به ووایه، سبحان ربي العظیم خلک وایه د غلط دی، سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم. رکوع نه چې راپورته سي بیا به سمع الله لمن حمیده ووایه. که په امام په ملا پسې ولاړ وې نو ته هغه به سمع الله لمن حمیده ووایي، ته به ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. دا دواړه یو رقم دي، هېڅ فرق نشته پکښې کې، که و پکښې کې که نه نو دغه به توایي. دا ویل سنت دي. سنت په لمانځه کې په ولاړې درېدل چې وس لرې دا فرض دي. په لمانځه کې رکوع فرض ده. په دې سرخلاص کاجي صاحب یعنی چې بیا د لمونځ سم نه کړي. موږ بعضې خلک رکوع سمه نه کوي. ورکعو مع الراکعین کې علما فرمایي، قرآن کې چې الله پاک فرمایي وی د وسجدي مع الساجدین نه ویل، ورکعي مع الراکعین ویل. د دې په وجه چې رکوع خلک سمه نه کوي، الله وی رکوع سمه وکړي. رکوع سجده او ټول منځ په سمه توګه کول واجب دی، او ته واجب په قصد پرېږدي نو ستا لمونځ به څه رقم وي؟ دا خو به یې سره لړلي. عزیزانو د دې نه وروسته سجده ده چې کله جګ راپورته سوې جګ ودرېدې، دا جګه ولاړه دې ته قومه وایي، دا واجب ده. ته چې کله سمع الله لمن حمیده دې وایي بیا به ولاړ سې سجدې ته چې ولاړې 2 سجدې په یو رکعت کې واجب دغه دې فرض دي. سبحان ربي الاعلى 3 واره به ته پکې ووایه، 5 واره یا 7 واره یا تاک واره، نه 90 واره لا ویلی سي چې هر څونه زیات وایه هغونه ثواب لري. بیا د هغه څه وروسته چې کله بله سجده دې وکړله د 2 سجدو څه وروسته بل رکعت به پسې وکړې. بل رکعت چې راولاړ سي علما فرمایي بسم الله ویل یو مستحب عمل دی په هر رکعت کې. بسم الله نه ده، لیکن بل رکعت هم هو به هو هغه رقم دی. اوس به نو سبحانه ته نه وایه بلکې الحمدلله به وایه، سورت به وایه او بس د خیر سره بیا دا رکعت هم پر رکوع سجده به وکړي. اتحیات په 4 رکعته کې 2 واره سړی اتحیات ته کښېني، یو وار اتحیات در عبد ورسول پر ویل کېږي، بیا ولاړ سي 2 رکعت نورو کې بیا در پایه پورې اتحیات وایي. نو اوس مندونه سر په خلاصوي اتحیات الفاظ درته ښیم. اتحیات په لمانځه کې په اول 2 رکعتو کې واجب ده، په وروستنۍ اخره ناسته کې فرض ده. د اتحیات الفاظ دا دي: التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. د دې نه وروسته په آخره ناسته کې درود شریف ویل کېږي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف په تحیات کې ویل سنت دی. الله درنګه اخرنه دعا اللهم ربنا، بعضی کسان د دی اللهم ربنا پر ځای بل دعا هم وای، لکه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك.
وارحمنی انک انت الغفور الرحیم هم بس سنت په ادا شو بالکل صحیح ده. بعضې موږ ته چې هغه اللهم ربنا وی اللهم ربنا اتنا فی دنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار دا په دې ځای کې واجب نه ده چې ته به خامخا اللهم ربنا وایې. ته بله دعا هم ویلی سې، بله دعا د قرآني چې کومې دعاګانې قرآني دي، نور هم هغه چې کوم سنت دعاګانې دي نو خو ډېر شي. هغه نه وروسته سلام ویل سنت دي، سلام ویل واجب دي. سلام باندې سلام مونځ ختمول. السلام علیکم ورحمت الله په راسته طرف، بیا پر چپه طرف. له لمانځه نه وروسته دغه دعا وایست اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. دا سبق خو ما درته ثبت کړي ورونو، ستاسو دین نو په شی که ستا یې زده یي نو مخکې در سره شیر که چې بل مسلمان ته ورسیږي، او چې نه یې زده هغه یې ته زده کړي. نو ډېره مننه، الله پاک مو نازو. دا خو نه هره ورځ ولا که ثبتېږي، موږ هم مصروفه یو، دا ډېره خواري غواړي که نه. سمه ده. السلام علیکم ورحمت الله. الله پاک دې په دې صدقه موږ ټول سره شریک کړي.